له جوړېدو څخه یې تر یوې پېړۍ ډېر وخت تېرېږي او نږدې د هېواد په کچه تر ټولو لویه او ګڼ نفوسه ولسوالي ګڼل کېږي، خو لا هم ژوند پکې د تېرې پېړۍ په شان روان دی او خلک یې د ژوند د امکاناتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالي د هېواد په کچه یو ګڼ نفوسه ولسوالي ګڼل کېږي او د دې ولسوالۍ په دې بازار کې تر 50,000 ډېر دوکانونه فعال دي. په زړه حالات پاتې نوې حالات باندې جوړ شوی نه ده. بازار مکمل دی لکه د کلي یو بازار په شکل باندې او تقریبا 9 ولسوالۍ خلک راځي او د مرکز بازار او د موږ بازار په زړه حالت باندې. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو CMG ته د یوه ځانګړي راپور د ثبت پر مهال ویلې چې سیمه یې په تېرو څو لسیزو کې جګړو سخته وځپله او د بیارغونې او خلکو ته د ژوند د امکاناتو په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ راز کار نه دی شوی او لنډه دا چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د دې هټیو تر مخ غځېدلی سړک لا هم خامه دی. خو په دې بازار کې زه دکاندار یم، څو کاله کېږي 20 کاله کېږي چې زه دکانداري کوم، خو دغه بازار ته هېڅ کور نه دی شوی. دا بازار مرکز دی، د 9 ولسوالو مرکز دی دا بازار. خو موږ دا خواهش دی چې د بازار کې کار راته وشي، روډ راته جوړ شي، ماسټر پلان عملي شي. موږ دا خواهش کړو د اسلامي امارات نه چې موږ ته دا کارونه وشي، ځکه چې تر دې ولسوالي غټ خلک لاندې دی، تر اوږیانې پره، تر زړیکو پره، تر سرازې پره، تر برمل پره، دا غون خلک دلته راځي دغه بازار ته. اورش په دا باندې زیات هم روډونه موډونه خراب دي، د کلي روډونه خراب دي، ولسوالۍ روډونه خراب دي، بازار ټول خام ده، بازار جوړ نه ده. موږ دا غواړو چې موږ ته د بازار جوړ شي، صفایي وشي که نه بازار کې ګندګي ورکه شي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تېر حکومت پر مهال ورسره څو ځله او اوس د سرپرست حکومت واک ته په رسېدو سره د ولسوالۍ د بازار د رغولو ژمنې ورسره شوي دي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. ماسټر پلان یې څو وارې راغی خو بیا بیرته کینسل شي او د بازار کې دوړې موړې دي او چې باران وشي واوره وشي بیا چیکړي هېڅ د لار نه چې سړی پکې لاړ شي. مشکل دغه ځای کې دا بازار ډېر خراب بازار، ټول ځای کاروبار پکې نه دی شوی، خامه ده، دوړې زیات ده، د دکانداران ټول بازار دی خپل مال د باندې نشي ښودلی. دوی وایي چې د دې ولسوالۍ بازار ته د پکتیکا ولایت له 9 ولسوالیو څخه خلک د توکو اخیستلو لپاره راځي او اړتیا ده چې د بازار د بیارغونې ترڅنګ ورسره حکومت په ګڼو نورو برخو کې هم مرستې وکړي. هیله کوو چې د اسلامي امارات په اړه مطلب کاروبار ته ډېر ځوانان دي چې کاروبار نشته ګرځي، دغسې مطلب کاروبار زمینه ورته برابره کړي او د دوکانونه دي 9 دوکانونه د ړنګ د ټول په لیول کې او بازار سړکونه چې کوم کار دوی روان کړی ډېره مننه کوو، نن دغسې کارونه د نور مو نه غواړو. د پکتیکا ولایتي اداره بیا وایي چې د ورګون ولسوالۍ لپاره پر یو ماسټر پلان کار روان دی چې له عملي کېدو سره به یې شته ستونزې حل شي. او ماسټر پلان په هکله خو موږ کمیټه جوړه کړې ده او زه دغه هوډ لرم چې د کومو بازارو دپاره چې ماسټر پلان منظور ده هغه تطبیق کړم او کوم چې ماسټر پلان نه لري د هغوی دپاره د وزارت په عملتیا باندې یو ښه ماسټر پلان جوړ کړم. د ویلو ده چې پکتیکا ولایت 24 ولسوالۍ لري او ډیری سیمې یې لا هم په روغتیایي، ښوونیزو او نورو برخو کې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي.